د افغانستان ترقي او پرمختګ په همدې باندې کېږي چې اوبه مدیریت شي. او زه وایم چې ډېر کم خلک به په دې باندې لاقاني نه چې د اوبو په مدیریت کې د افغانستان ترقي او پرمختګ پروت دی، خو ډېر خلک په دې باندې یقیني دي چې د دې ملک ترقي د اوبو د مدیریت سره کېږي. په دې ملک کې چې روانه کم جنګونه تیر شوي دي یا که چې الله تعالی دې نور نه راولي، اوس الحمدلله امنیت دی، خو وجه یې همدغه اوبه دي چې موږ خپلې اوبه مهار نه کړو، خپلې اوبه مدیریت نه کړو. خوشبختانه په جرمني کې افغان کلتوري ټولنه چې د ننګرهار ولایت هسکې مینې ولسوالۍ کې یو شمېر دغسې چک ډیمونه او لوی بندونه لکه د 2 کمرو بند هغې باندې هم کار شروع کړی دی. دا بېګا په ننګرهار کې ډېر دروند باران شوی دی. تاسو ولیدل چې د جلال آباد ښار باندې سیلابونه راغله. هغه سیلابونه د همدغې ولسوالیو نه د اوبه ځي او بالاخره په جلال آباد ښار باندې ورځي. خو دلته دا چک ډیمونه جوړ شوي دي. تاسو وګورئ دغه چک ډیم کې څو متره مکعب اوبه پکې ورځې شوي دي او دلته ذخیره شوي دي. یعنې دا اوبه د دې وړتیا نه لري چې دا د ښکته د دې نه سیلاب جوړ شي او د چا کور دې ویسي، د چا پټی دې ویسي، سړک دې ویسي او یا د نور شي نه تخریب کړي. دا همدغلته ذخیره شوي دي. تاسو ګورئ دا ډنډ به انشاءالله تعالی 10 ورځې 15 ورځې 20 ورځې دا یو ډنډ چې دوام کوي او دا اوبه لاندې ځمکې ته ښکته کېږي، ځمکې ته سپورټ ورکوي. موږ افغانان خو بس اوبه دغه که څاګانې وباسه او پټو ته یې ولګوه، ټوله ورځ 80 او 100 سولرې خلکو لګولي او به دې پټو ته ترې اوبه روانې، خو ځمکې ته سپورټ ورکولو کومه ذریعه نشته. نو دا ډنډ چې دی هم ځمکې ته سپورټ ورکوي، هم د سیلابونو مخه نیسي. او که چېرته الله تعالی یو خدای خدمتګار پیدا کړي دغلته یو څو ونې مو کري، دا سیمه به هم شنه شي، ښکلې به شي. بلکې دا یو ډنډ نه دی، که دې خوا ته وګورو داسې دې بره طرف ته هغلته چې دی یو بل چک ډیم جوړ کړی دی، بیا ورپسې بل دی، بیا ورپسې بل دی. خو دا چې څومره داسې بره ځي هماغومره چک ډیمونه دي. بیا که ښکته طرف ته وګورو دا غټه کاسه ده، ورپسې چې دا هغلته بله کاسه هم موجوده ده، دې نه ښکته بله کاسه هم موجوده. دا اوبه راځي همدغلته ذخیره کېږي او بالاخره دې ځمکې ته دلته د کلیوالو خلکو نه پوښتنه وکړه په دې ښکته ځای کې دلته ګوره یوه دښته ده. پخوا چې په یو څا کې به په 80 مترو کې به اوبه راوتلې، اوس وایي په 13 او 40 مترو کې اوبه راوځي. نو د ځمکې د اوبو سطحه چې په نورې دنیا کې ښکته روانه ده، د دغې وړوکې کار سره دا خلکو ته ډېر معمولي کار ښکاري. وایي دا ډېر عادي کار دی، عادي کار دی خو ګټه یې ډېره ده. الله تعالی وایي لا یکلف الله نفسا الا وسعها، یو نفس نه دی مکلف مګر څه چې په وس کې هغه څه چې ستا په وس کې دی. الله تعالی وایي لکه د کونړ سیند باندې ډیم جوړول دا زموږ د وس نه ډېره پورته خبره ده. که الله تعالی وس راکړي باید جوړ شي، موږ ټول دا خواهشمند یو چې هغه جوړ شي. خو اوس زموږ په وس کې دا دی چې یو چک ډیم جوړ کړو، واړه واړه دغه دناونه اوبه مهار کړو. نو چې دا کار الله تعالی وایي ته هغه کار وکړه چې ستا په وس کې ته وکړه. غټ کارونه درته ځکه دا واړه کارونه اوسه پورې موږ تاسو نه دي کړي. که دغه واړه کارونه دغه شروع شو انشاءالله تعالی دا غټ کارونه به خامخا کېږي. نو دا چک ډیم دی او دا ټول تاسو ګورئ، تاسو به دا ډېر یو عادي کار ښکاري خو دا ډېر ګټور دی. او دغه د ګټې تاسو ګورئ چې په نور ځینو کې سیلابونه راغلي خو دوی اوبه دلته ذخیره دي. دا ویډیو شیر کړئ چې تر څو تر هغې چا پورې ورسیږي چې د افغانستان د اوبو مهار نه غواړي، د افغانستان ترقي نه غواړي، آبادي نه غواړي. او انشاءالله تعالی په دې باندې یقیني یو چې هغه خلکو چې په دې باندې کې مرسته کړې ده دا به دوی دپاره صدقه جاري. که دلته ونه کېږي بل څه کېږي د خلکو ته نږدې اوبه راوځي، د ټول ثوابونه به تاسو ته رسیږي. مننه.